Bismillahirrahmanirrahim. Most welcome to ECT Pashto. So خارا غلا دوستانو فوټوشاپ کلاس دا فوټوشاپ کورس دا نن به یو ځل بیا مونږه په ټیب ټولز باندې به کار کوو، یعنی هارزنټل مونږه کړی و، راځو نن به له خیره ورټیکل کوو. همدغسې ماسکینګ به هم کوو چې څنګه یاره مونږه د ټکس شاته مونږه پکچر څنګه راوړی شو سیزو. نو دا به ډېر ایزي. زه به راشم فوټوشاپ ته به راشم، هلته به څه وکړم کریټ نیو باندې به کلک کړم او یو A4 صفحه به ځان سره څه کړم پیک اپ کړم. صحیح شو. نو دا A4 صفحه ده، نو زه به کریټ کړم. صحیح شو. نو ګورئ ښه نو په تېر کلاس کې مونږ څه وکړله، مونږ په هارزنټل چې کوم دی هغه باندې مونږ بحث کړی و. نو چې کله مونږ هارزنټل اخیسته او دې باندې جست کلیک هم کوله نو مونږ سره یو ټکس بې ډیفالت راغله او دغه ټکس چې مونږ کله ډیلیټوله نو بیک سپیس هم وهل مونږ سره ډیلیټ کېده. فرض مثال مونږ لیکله DEL. صحیح شو. نو چې کله مونږ دا سټایل لیکله نو دې سټایل ته مونږ به نور سټایلونه هم ورکولی شو، دې ځینه هم یا مونږ به ځان سره څه کوله، یا به مونږ څه کوله، مونږ سره هغه سره کریکټر و هغه به مونږ څه کوله راوړله. نو چې کله وینډوز ته راشو، وینډوز نه وروسته مونږ څه وکړو کریکټر باندې څه وکړو جست آنلی کلیک وکړو، له مونږ سره کریکټر موجود ده او دې ځینه هم تاسو کولی شئ څه وکړئ د دې هغه سیټینګ وکړئ. فرض مثال کلر یې مونږ سره څه اوسي، کلر یې مونږ سره بلیک اوسي او دن به اوکې. نو ګوره تا سره څه وشي آوټلاین زمونږ نه دی په کار، بس دا جست آنلی هغه سټایل به تا سره څه شي اپلای به شي. صحیح شو. نو دا زمونږ تېره ورځ څه و لیکچر و. اوس که چېرته مونږ راشو هارزنټل په دې به کلیک کوو، مونږ سره څه کېږي ورټیکل. ورټیکل مطلب دا دی چې په دې شکل تا سره وي، دې ته مونږ ورټیکل ویلی شو. صحیح شو. اوس که چېرته زه آنلی جست کلیک وکړم نو ما سره څه کېږي، ما سره بې ډیفالت داسې څه کېږي غځېږي. اوس که چېرته زه راشم فرض مثال دا به داسې لږ جګې کړم، دا به اوس مونږ سره څه شي، مونږ سره به راشي. اوس دې له زه به ټکس بدل کړم، فرض مثال لیکم چې مونږ سره افغانت، نو ما درته څه وکړل افغان مې ولیکه. صحیح شو. اوس ګوره په دغه شکل چې ته ټکس لیکې نو دې لپاره به څه کوې، ته به داسې مطلب دا دی چې ته به څه کوې هارزنټل ټکس به تالی. صحیح شو. نو په دې طریقه ته همدغسې چینجز کولی شي. فرض مثال دا ما سره څه وي، دا ما سره د څه وي ټکس باندې فرض مثال د دې ته سټایلونه ورکوم نو پرابلم. فرض مثال څه وکړه کلر یې مونږ سره ریډ کا، نو دین اوکې. نو ګوره کلر یې څه شو، کلر یې تا سره ریډ شو. صحیح ده. بس مثال ته سیز فرض مثال سټایل بدلول غواړې، فرض مثال دې ځینې کولی شي مختلف سټایل یې پر دا سټایل اپلای کا، نو ګوره دا سټایل به تا سره اپلای شي. صحیح شو. دغسې مونږ سره ریګولر او بولډ او ایټالیک تاسو هم کولی شي، بس نو پرابلم. چې کوم یو ستا په کار هغه باندې څه وکړه جست کلیک وکړه، دا مې درته الریډي ډسکس کړی دی. صحیح ده. نو دا د ډسکشن څه د مونږ سره د څه خبره، د هارزنټل ټکس خبره. صحیح ده. بل اپشن چې مونږ سره ورټیکل ټیپ ماسک ټول ده. صحیح ده که نه. دا ټیپ ماسک ټول دا کار کوي. اگر چې زه راشم فرض مثال زه به اوس څه به داسې وکړم چې دا دواړه ټکس به زه ډیلیټ کړم، دن دام ډیلیټ دن دام ډیلیټ. صحیح شو. زه به یو لنډه شانته زه به راشم هارزنټل باندې څه وکړم کلیک به وکړم، دلته به څه وکړم، دلته به زه به ډراپ کړم. صحیح شو. دن به زه داسې وکړم چې دا به لږ غټه کړم او دن به څه وکړم، دلته به ولیکم چې DEL. صحیح شو. او دلته موږ سره ټکس نه شو کېږي نو زه به دا دوباره اګین ډیلیټ کړم، دن به څه وکړم، دلته به کلیک او دې ځینه به ده راوالم. صحیح شو. دا به زه ډیلیټ کوم به لیکم چې DEL. صحیح شو. دا مې ورته ولیکه او دن به څه وکړم، دا به دلته دې خواته به راواړم. صحیح شو. د دې لږ سایز به زه سیوا کوم، فرض مثال د دې سایز به موږ سره څه وي، د دې سایز به موږ سره یاره به موږ ووایو چې اویا شاوخوا کې موږ سره راکړه هغه سټایل. صحیح شو. یعنې دومره سایز به موږ سره میلاو به شي. صحیح شو که نه. نو که چېرته زه د دې شاته یو پکچر راوړل غواړم او هغه پکچر د موږ سره دې خواته وځي نو دې لپاره به څه کوو، دې لپاره به موږ یعنې پکچر به ماسک په ترو موږ کولی شو. صحیح شو. نو زه به دا څنګه کوم، ډېر ایزي. ته به لومړی پکچر به راوالې، فرض مثال دا پکچر زما په کار نه، ته به ډراپ بیک لیپ به نیسې او دلته بیا څه کوې ډراپ بیک. صحیح شو. اوس که چېرته ته دا پکچر د دې شاته راوړل غواړې ته به څه وکړې، دلته چې کله تاسو ودرېږې تا سره یا داسې شکل به راشي او که رانه شي نو پرابلم. څه وکړې تاسو کنټرول آلټ کنټرول جی چې کله پریس کې نو ګوره تا سره څه شو ټکس، مطلب دا د هغه ستاسو پکچر د ټکس شاته لاړه، هغه ستاسو پکچر څه شو د ټکس شاته لاړه. نو په دې ترتیب سره تاسو کولی شئ څه وکړئ کار وکړئ او استفاده ځینې والئ. څنګه به وکړئ نو ډېر ایزي. تاسو دې ځینې هم کولی شئ. بل طریقه دا ده چې تاسو په دې رایټ اپشن کلیک وکړئ او تاسو به څه وکړئ کریټ کلیپینګ ماسک په دې به کلیک کړئ. نو ګوره تاسو شو شاته لاړو. صحیح شو. په دې هم کولی شو، بس نو پرابلم. بس چې کومه طریقه تا ته ایزي شو بس په هماغه طریقه څه وکړه کار وکړه. نو په دې ځان مه کنفیوز کوئ. دا موږ سره د څه خبره، دا موږ سره ورټیکل ټیپل ماسک ټول خبره. همدغسې هارزنټل کې هم ته کولی شي. فرض مثال هارزنټل کې څنګه که چېرته زه راشم فرض مثال یو ټکس راولیکم او فرض مثال دا ټکس به زه ډیلیټ کړم. صحیح شو. دا ځلې به زه هارزنټل ټکس به زه لیکم. صحیح شو. اوس
کچرته هاريزونټل ټیکس به زه لیکم او بخې ورټیکل ټیکل سی شو او دلته به زه رایټ کوم فرض مثال هماغه زه به ولیکم چې افغان او دا مې ورته ولیکم سی شو دن به زه وکړم دلته به دا لږ پاس ویسم داسې موږ سره برابر شو سی شو اوس کچرته زه د دې شاته یو پکچر راوړل غواړم نو ډېر کولی شم ډېر په اسانۍ سره زه وکړم یو پکچر به راوالم هر یو پکچر چې ته راوړل غواړې فرض مثال زه به دا پکچر راوالم سی شو دا پکچر موږ زمونږ نه لګي بس همدغه پکچر دا پکچر به زه راوالم سی شو دن مې دلته ډراپ کما نو دا پکچر راغی نو هماغه کنټرول آلټ کنټرول جی چې کله ونیسئ نو دا څه ټیکس شاته ځي نو تاسو به څه وکړئ کنټرول آلټ جی نو دا موږ سره رانه ده زه به راشم دلته به سلیکشن وکړم اوس کنټرول آلټ جی ووهه نو ګوره دلته موږ سره میلو صحیح شو یعنې موږ سره دا ټیکس اوس دې ځینه کولی شي کوم پکچر کومه ساحه کې راشي دې ځینه هم ورته ښودلی شي صحیح شو نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ یو پکچر چې کوم دی تاسو د دې ټیکس شاته راوړئ هارزنټل په شکل ورټیکل په شکل نو امید لرم چې په دې ټیب ټول باندې یعنی مطلب دا ماسک باندې او هارزنټل ټیکس باندې پوه شوي یاست نو زما مین فوکس به همدغه وي ګیس چې تر څو تاسو زه بالش کوم تاسو سپورټ کوم چې تر څو تاسو لږ شانته تاسو کې د ډیزاینینګ سنس تاسو کې پیدا شي او تاسو له د حد اقل چې کوم دی هغه خپل ډیزاینینګ څه کې سټارټ کړئ له خیره مخې ته لاړ شئ صحیح شو دا زما هغه څه دی چې ما زه هم سمالوم ډېر او ما ته احساس شوی دی تاسو له به هم زه کوم هماغه شیان وشو کوم صحیح شو نو ډېره زیاته مننه زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ